دا نور نو بیا خپل اصلي پل دی چې له دې ځای پیل کېږي او همداسې وړاندې ځي. نور همدغه پل دی. باستای پل له شاوخوا 200 کلونو راهیسې د ټوریستانو پر مخ لاس دی. یو ټوریست اټراکشن دی، یا هغه نقطه، هغه ځای چې ټوریستان ورته راځي. دا پل په لومړیو کې له لرګیو څخه جوړ شو چې بیا وروسته له ډبرو او مسالو څخه جوړ شو او د کلونو لپاره د خلکو پر مخ لاس دی او خلک یې لیدلو ته راځي. البته په دغه سیمه یا دغه پرخې چې دی دا کمر پخوا یې هم په 1500 کاله پخوا یادونه شوې ده په ځینو کتابونو کې. له هغه وخته خلک دلته راتلل او بیا وروسته ورته ځینې زینې جوړې شوې چې بیا وروسته یې ډېره پراختیا ومونده. اوس دلته هوټلونه شته او یو وړوکی ښارګوټی حتی ورته ویلی شو. שזה לא יתפול. אז תחיה כמו, אני אצלם אותם. זה חזק. دلته بیا د عکسونو اخیستلو لپاره ځینې ځایونه جوړ شوي دي چې کولی شئ ورته راوګرځئ او عکس واخلئ. او که مسلکي غره ختونکي وي څوک، هغه نورې لوړې چې مخامخ ښکاري، کولی شئ هلته ورشئ. دا پل د باستای پل د جرمني په زاکسیشه شوایц ملي پارک کې واقع دی او دا د جرمني د ملي پارکونو څخه یو مهم پارک دی. له ډېرو کلونو راهیسې د دې پارک ساتنه کیږي او د یو خوندي سیمې په توګه ساتل کیږي. دلته ډېر وحشي ځناور یا ژوي هم شته چې کیدای شي په نورو سیمو کې نه وي او ښایي په ځنګل کې که ګرځئ له ځینو سره مخ هم شئ. که راتلئ له ځانه سره د غر ختلو بوټونه او که اړتیا وي ممکن جامې، باراني جامې هم در سره راوړئ، ځکه د جرمني هوا ډېره ثابته نه ده، کله باران وي او کله لمر وي. او په ژمي کې ممکن دلته راتګ سخت وي ځکه زینې به ښایي یخ وهلي وي، یخ شوي به وي. خو نور په اوړي کې په ګرمو میاشتو کې له مارچ نیولې بیا تر اکتوبر پورې دا د راتلو ډېره ښه سیمه ده، ښه ځای دی او ارزي. له برلین څخه هم د یوې ورځې په سفر ډېر خلک راځي. له لایپزیګ او نور شاوخوا سیمو څخه هم راتللی شئ، ډېره لرې نه ده او ترانسپورت شته. حتی که په پراګ او شاوخوا سیمو کې اوسېږئ، له هغه ځای هم دا ځای لنډ دی. دغه کښتۍ هم چې لاندې ښکاري ټوریستي کښتۍ دي او له یوې سیمې نه بلې ته ځي. حتی داسې کښتۍ هم شته چې کولی شئ د شپو لپاره سفر پکې وکړئ. غټې کښتۍ له یوه هېواد نه بل ته ځي. دا سیند لکه څنګه چې شمالي سمندر ته وصلیږي، نو له هغه ځایه حتی کښتۍ راځي او ښه سیستم یې دا ورته جوړ کړی دی چې کومو ځایو کې د سیند بستر ډېر مایل وي، هغلته بیا بندونه جوړ کړي دي، اوبه یې نرمې کړي دي چې بیا کولی شي کښتۍ په خپل سیستم باندې لومړی لوړه وخیږي او یو ډول بندونه یې جوړ کړي دي چې هغې ته یو ځل کښتۍ ننوځي، بیا په هغې کې اوبه ورخوشي کوي چې کښتۍ لوړه شي، هغه لوړې طبقې ته خیږي. د دې ترڅنګ یو پل حتی جوړ شوی دی چې په تېرو ورځو کې افتتاح شو. یو لفټ غوندې پل دی په برانډنبرګ کې چې 500 میلیونه یورو مصرف یې راغی چې په هغې باندې کښتۍ له یوې طبقې د اوبو نه بلې ته پورته کېږي. یوه ورځ به د هغې لیدنه هم وکړو او وبه یې ګورو. هغه وړاندې چې ګورئ ټول پل دی، پل ورته ویلی شو. د پلان هدف دا دی چې یوازې دغه پرخې یو له بل سره وصل کړي او خلک پرې وګرځي، ننداره وکړي. دلته یو د لیدلو بله نقطه ده، خو باید خلک په نوبت ورشي. یوازې همدغه ځای ته راختلو لپاره شاوخوا 15 دقیقې وخت اړتیا وه، څو نوبت راغی. د ویډیو اخیستلو لپاره یو چلنج لمر هم دی
چې کوم ځای کې عکس یا ویډیو اخلي باید د لمر مسیر سړی په پام کې ونیسي. د بېلګې په ډول دلته موږ سهار مهال راغلي یو، لمر د شرق د خوا دی او که د دې خوا نه انځور اخلو نو هغې خوا ته سیره ده، شاید هغه ښه ښکاره نه شي. نو دې خوا ته که راتلی دې پله ته مازدیګر د خوا راشئ، د ماسپښین خوا ته، نو بیا کولی شئ د دې خوا نه ښه انځورونه هم واخلئ، یو ښه ننداره وکړئ. خو یو حساب دی چې بیا که د پله د سیند د هغې غاړې نه انځور اخلئ، هغه بیا ممکن د مازدیګر د خوا ښه رانه شي، ځکه بیا لمر د دې خوا نه وي. او یا هم کېدای شي ټوله ورځ دلته تېره کړئ، ځکه شاوخوا کې نور هم د کتلو ډېر ځایونه شته. هلته هم ګورئ هرې خوا ته دی پرښو په سر خلک ناست دي، ګرځي شاوخوا. نو هر وخت کې انځورونه او عکسونه اخیستلی شئ، خو باید دې ته مو پام وي چې کوم وخت کوم لوري ته یې ماسپښین ولاړ شئ او کوم لوري ته یې د سهار په وخت کې ورشئ. د خلکو زړه نه کېږي د دې ځای نه دومره ښکلی دی. هغه پل دی چې ښکاري له دې ځای نه. هلته ډول ډول ژبې هم اورئ، ځکه تورستان د نړۍ له بېلابېلو برخو راځي. دا یو ملګری خو بیخي لایف تللی دی، له دې ځای نه خپل کورنۍ سره غږېږي. هغه لاندې غره ختونکي ګورئ چې غواړي دې پورته د پرخې سر ته راوخیژي. څنګه به وي چې اوس یو قهوه وخورو یا چای. بیروبار هم ډېر دی، دلته هم باید په نوبت کې ودرېږئ د قهوه یا چای یا آیسکریم اخلئ. په چوکیو خو ځای نشته، مجبور همداسې وو چې په ولاړو. دې خوا ته بیا که راځئ په ځنګلو کې ګرځئ نو دغسې ځایونه دي، د قدم وهلو دپاره ډېر ښه ځای دی. البته دلته د شپې تېرولو او کمپینګ کړلو اجازه نشته او د دې ځای ساتنه کېږي، ځینې کسان ګرځي. همدا ډول لوحو کې لیکل شوي دي چې له نښه شوو لارو نه د باندې هم مه وځئ. نو د ګرځېدو لپاره ډېر ځایونه شته، ښه ستړي کېږئ او لکه څنګه چې ګورئ ډېر بیروبار هم دی. نو یوه مکمله ورځ مو دلته تېرېږي په ګرځېدلو او د مختلفو ځایونو په لیدلو. هغه کسان چې د طبیعت شوقیان وي یا په طبیعت کې د ګرځېدو شوقیان وي نو دا ځای د هغوی دپاره جنت بلل کېږي. نو راځئ راشئ او خپله هم له دې طبیعت څخه خوند واخلئ او له ما سره په دې ویډیو کې هم مختلف ځایونه وګورئ او خوند ورنه واخلئ. که نور وړاندیزونه لرئ هغه هم په کومنټونو کې راته ولیکئ چې نور کوم ځایو ته ولاړ شو، کوم د تاسو د خوښې وړ ځایونه دي او کوم ډول ویډیوګانې مو خوښیږي چې هغه هم برابرې کړو او درته خپرې کړو. د دې خوا نه خو کوزېدل اسانه دي، خو د هغې خوا نه سړی ښه ستړی کېږي.
په دې زینو کې هم ډېر لرګي کارېدلي او همداسې د لاندې درې ته دا لاره کوزه شوې ده هغلته بیا هرې خواته نورې شاوخوا ته لارې تللي دي چې کولی شئ پکې وګرځئ او ننداره وکړئ دغه ډول غارونه نور هم شته په همدې مسیر کې چې ډېر جالب دي او کولی شئ راشئ ویې ګورئ ټوله لاره زړه پورې ده خو ځان سره پام کوئ چې ونه لویږئ څه ارامي غږ او شور د ښارونو هیڅ نشته حتی مرغان هم نشته نه پوهېږم چې هواوې یو څه یخې شوي دي دوی نورو ځایونو ته ممکن کډه کړي وي که نه اوړي منځ کې چې راشئ دلته ډېر د مرغانو شر و شور وي دا ځای دومره ژور دی چې سړی فکر کوي ماښام دی او په اصل کې دلته نیمه ورځ ده خو نور هم باید کوز شو لاندې ولاړ شو همداسې به لاندې کوز شو دا یو ډېره تنګه دره ده که ورځ باراني وي په دې ځای کې اوبه هم راځي او د سیلاب خطر هم دی ځکه یې دلته دا پل هم جوړ کړی دا دره چې ده دا طبیعي ده دلته بیا هغه د اوبو دپاره یې د لاندې لار کړې ده په سر باندې ده بلوک یا نه پوهېږم پوښ یې ښه یا پلچک باندې جوړ کړي دي او کوم کسان که راځي دلته سیلاب یا باران وي بیا ډېر مزاحمت نه ورته کېږي په نړۍ کې ډېر ښکلي ښکلي ځایونه شته طبیعت عموما ډېر ښکلی دی خو په دې شرط چې ساتنه یې وشي متاسفانه زموږ په ځینو سیمو کې یا په نورو هېوادونو کې طبیعت ته ډېره پاملرنه نه کېږي او ونې پرې کېږي او یا د ځنګلونو او طبیعي سیمو ساتنه نه کېږي پاملرنه نه ورته کېږي خو دغه ډول ځایونه کوي د خلکو ته یا د هېواد ته د ډېر عاید تر څنګ د خلکو لپاره د ګرځېدو لپاره او د فکر جوړېدو لپاره هم ډېر عالي دي دلته هم دا چینه ده اگر چې اوس فکر کوم اوبه ډېرې کمې راځي واو دا ځای ډېر ښکلی دی ډېره تنګه دره ده یوازې د یوه کس د تېرېدلو چې ډېر وي د دوو کسانو لپاره لاره شته
که انسان له طبیعت سره همغږی ولاړ شي او تخریب کارانه لاسوهنه پکې ونه کړي نو دغه ډول ښکلاوې رامنځته کېږي. او که یوازې انسان د خپلې ګټې په لټه کې وي، طبیعت تخریب کړي، د بیرته رغولو هڅه یې ونه کړي او هغه ګټه چې ورنه اخلي د هغې په مقابل کې بیرته څه ورنه کړي، نو خامخا به بیا طبیعي فاجعې رامنځته کېږي چې ښه مثالونه یې د هغو سیمو دي چې هغلته ځنګلونه له منځه وړل شوي دي، اوس سیلابونه راځي او یا له وچکالۍ سره مخ دي او یا په دښتو اوښتي. دا ځای بیخي تنګ دی، که لږ چاغ کس وي دلته ممکن د تېرېدلو شونتیا نه وي د هغه لپاره. باید منتظر شو تر څو هغه خلک چې د هغې خوا نه راځي هغه راشي او بیا زموږ نوبت راشي چې څوک تېر شو. دا هم یو غار دی. او د دې غار له منځه لاره تېره شوې ده لاندې. خلکو له ځان سره سپي هم راوستي چکر ته. سپي خو دلته په خلکو ډېر ګران دي. هغه کسان چې د دې ځای له کلتور سره بلد نه وي ممکن سپیو ته په یو بله سترګه وګوري، خو دا خلک حتی بل کس ته بې اجازې په خپل سپي باندې د لاس وهلو اجازه نه ورکوي. هر سپی خپل نوم لري او بې ځایه غاپي نه. سپیو په شی عموما کې د کورني ژوي ساتلو فرهنګ دلته ډېر ځواکمن دی. د ځوان دوه ورسره اخیستي. سپي ته عموما یا کورنۍ ژوو ته بیخي د کورنۍ د یو غړي په سترګه تقریبا کتل کېږي، پالنه یې کېږي، بیل خواړه لري چې په مغازو کې خرڅېږي. او دوی ځینې کسان یا ته خپل خوب کوټو کې له ځان سره څملوي. دره نو سلګونه متره ژوره ده، نور به هم لاندې ځو. دا دی کرار کرار راکوز شو لاندې د درې تل ته یا بیخ ته، او اوس به کرار کرار د مرود خواته کښتۍ خواته ورشو او لاړ به شو، خدای پاماني به سره وکړو. راځئ دلته د لاندې یو حوض هم دی، دغه اوبه چې بهیږي د غرونه راښکته کېږي همغه حوض ته ځي او هغلته کولی شئ هغه پایډل والا کښتۍ که وغواړئ وچلوئ. هغه هم جالب ځای دی او بیا پسې هماست د رود غاړې ته ځو.
دا هماغه حوض دی. که په داسې ځای کې د کښتۍ چلولو شوقیان وئ کولی شئ راشئ. له دغه ځای نه کښتۍ کرایه کولی شئ که غواړئ ولاړ شئ او همداسې وړاندې په دغه حوضګوټي کې تللی شئ یا جهیلګوټي کې. د 4 کسانو لپاره 10 دقیقې 4 یورو دی. روده بوت یا هغه پارو والا کښتۍ او دا بله کښتۍ په 6 یورو ده. Ja, weil du willst es doch nicht darüber haben. Deshalb. So, jetzt ist unten. Muss ja weitergehen? Nein. دلته د دې باستای برج یا باستای پله یادګارونه یا مثلا کلي بندونه یا منظرې یا نور شیان هم شته که غواړئ له ځان سره یې وړلی شئ او نور به نو دې خواته ولاړ شو. او کښتۍ ته خو ډېر اوږد کتار ولاړ دی هم له دغه ځایه باید منتظر شو. سلګونه خلک دي ځکه چې ماسپښین شو او ځکه چې ماسپښین شو بس خلک ډېر منتظر دي چې ټول پورې وځي بلې خواته ولاړ شي. هوا نن دومره ښکلې ده چې بیخي د سړي ګرمي کېږي که څه هم چې باید اوس یو څه یخه وای. او سلګونه خلک نو کتار کې منتظر دي. نه پوهېږم کښتۍ به څو کسه وړلی شي خو هلته چې ما ولیدل 310 شاوخوا کسان مې پکې ځایېږي. هغې خوا نه یوه وړه تیتانیک هم را روانه ده. بوټونه هم شته. کښتۍ ډکه شوه 322 کسان پکې ځایېږي. اوس به پورې وځو بلې غاړې ته.
دې خواته د رود را پورې وتو او نور به ورشو کرار کرار خپل منزل او موټر پورې. دلته شخصي کښتۍ هم شته.